السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او یوه روغه ورځ مو پیل کړي. زه د بیا د یو ځل د یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دا طریقه مو خوښه شي او د پام وړ مو وګرځي. دا هغه طریقه په دې ډول ده، موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د جمیل آی ډي یا په یوټیوب یا هر څه جوړ کړی وي هغه څنګه ریموو کړو یا ډیلیټ کړو. راځو لومړی به خپل سیټینګ خلاص کړئ. کله مو چې خپل سیټینګ خلاص کړو تاسې ګورئ کله چې خپل سیټینګ ته ننوځئ دلته تاسو ته ښکاري داسې وګورئ دلته به اکاونټ وایي. اکاونټ مو چې کله ووایو په دې ځای کې دوستانو تاسې د خپل جمیل ټولې آیډیانې کتلی شئ. کومې آیډیانې چې تاسې جوړې دي هغه دلته تاسې ریموو یعنې ډیلیټ کولی شئ. را به شئ دوستانو خپله لومړی کوم آیډي چې تاسې ډیلیټ کوئ یا ریموو کوئ په هغه باندې به کلیک وکئ. کله مو چې کلیک پرې وکړو دلته تاسو ته ښکاري ریموو اکاونټ. کله مو چې ریموو اکاونټ ووایو ستاسې آیډي به له هغه اکاونټ څخه پاک یعنې ستاسو اکاونټ به پاک ختم شي یعنې ډیلیټ به شي. بل وخت دپاره بیا هم خپل اکاونټ په یاد وساتئ، بل ځای کې هم کارولی شئ، خو تاسې کله د لږ وخت دپاره غواړئ خپل آیډي به ریموو یا اکاونټ به پسې ووایي یا ډیلیټ به شي، ستاسو آیډي به ختمه شي. دوستانو دا ورنۍ طریقه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه، تر بلې طریقې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې ښې شیبې.